السلام علیکم ورحمته الله وبرکاتو. ملکرو په دې هیله چې تاسو به ټوله ترو او جوړي زه یم سردار ولی اریان. تاسو ګورئ ټیکنیکل احمدزای یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ مې ځل بیا تاسو ته په نوي خوندور معلوماتي ویډیو کې حاضر یم. ملګرو په نننۍ ویډیو کې تاسو د موبایل ډېر خوندور پټ سیټینګ درته وښیم. یعنې ملګرو ډېر خوندور سیټینګ د واقعا چې ماته ډېر خوند راکړ، ما هم وغوښتل تاسو ته ویډیو پرې جوړ کړم. هغه سیټینګ چې د ملګرو مثلا زه ګیلري کې اخته یم، یا هم تاسو په خپل موبایل ګیلري خلاصه کړئ او نه غواړئ چې تاسو مثلا تاسو ته یو چا ویلي چې ستا موبایل لاک او ته هغه ستا خاص ګیلري کې باید ګوتې وي. ته غواړې چې زما موبایل کې نور ځای کې ګوتې وي، خاص د ګیلري کې ګوتې وي، بعد له ګیلري څخه د نور هېڅ ځای ته نشي کولی. نو تاسې دا طریقه ورسره کولی شئ. نو تاسې مثلا سره کوم طریقه تاسې به دا بټن چې کوم ووهله دا وسیله ته راوړل، تاسو ته یو علامه درکړي. صحیح ده ملګرو، دا کوم دغه علامه دا مو چې ووهو دا به څنګه کې اوکې کوي. بس ملګرو دا ورته وګورئ زه څومره بیک ځم، هر شی چې کومه دا څنګه کې یو تنه ګیلري کې څنګه کوم کار کولی شم. دا ورته وګورئ ګیلري کې هر شی راوړل شم، خو نور څومره چې بیک ځم ملګرو دا نه کېږي. تاسو ورته وګورئ دا بل پرس کومه دی هم نه کېږي. هم بټن ووایه ملګرو ورته وګورئ دا هم یو هم کار نه کوي. ملګرو ورته وګورئ نه بیک کار کوي، نه دا څنګ شیان چې پسته کوي، نه دا کار کوي، او نه هم بټنه کار کوي. نو په دا طریقه موږ څنګه کولی شو خپل موبایل کې آن کړو. یعنې که څوک راته وایي چې ته د خپل موبایل ماته لږ راکړه زه کار کې کومه، تاسې غواړئ چې هغه تنه په ګیلري کې اخته شي یا هم تنه فیسبوک وکاروي، نو تاسې دا طریقه ورسره وکړئ. نو دا طریقه څنګه کېږي زه یوټیوب طرف ویډیو شروع کوم. ویډیو شروع کولو څخه مخکې که تاسو ورس پر هم ټیکنیکل احمدزای یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ، زموږ چینل خامخا سبسکرایب په خوا کوم چې د بیل آیکن ده په هغه باندې ضرور کلیک وکړئ. اوس زه د ویډیو طرف ویډیو شروع کوم، نو له موږ سره اوسېږئ. نو خوږو یارانو دې لپاره به تاسې خپل لومړی راسئ سیټینګ ته. د اپلیکیشن د ضرورت نشته، خپل په داخل د موبایل سیټینګ کې کېږي. نو را به سئ سیټینګ ته. سیټینګ کې څه راغلي ملګرو، پاس سرچ ته به راسئ. سرچ کې ولیکئ پین وینډوز. صحیح ده ملګرو، پین وینډوز مو چې ولیکه دا د ملګرو ما ته راواوښته پین وینډوز. نو په دې پین وینډوز باندې به کلیک کوم. دلته موږ ته یو آپشن راکوي د آف ده، خو دا به موږ باید آن کړو. نو دا څنګه کوو؟ آن کوو. دا مو چې آن کړو ملګرو دا څنګه کوو؟ اوس شاته بیک راځم. اوس زه خپل موبایل ګیلري ته ورځم. ورته وګورئ ملګرو د ګیلري کې ګوتې وهلی شم، هر شي څنګه کوم بېرته شاته هم راتللی شم، هر شی کولی شم. دا د ملګرو اوس څنګه کوم کوی. اوس هغه سیټینګ څنګه پکې فالولی شو چې مثلا خپل موبایل یو بل ملګري ته ورکړو، هغه ملګري ته باید پرته له ګیلري څخه بل شي ته اجازه نه وي. یا هم فیسبوک ته ورځم ملګرو، ستاسو زړه لپاره زه فیسبوک ته ورځم. فیسبوک کې ورته وګورئ ملګرو شاته څنګه کوم بیک هم تللی شم، دا بل بټن چې پرس کړم دا شیان هم راته راوړي. خو څنګه کولی شو تنها فیسبوک کې کار وکړو، بل هېڅ ځای ته لاړ نه شو. نو دې لپاره ملګرو تاسو څنګه څنګ بټن ووهئ، څنګ چې ووهلو نو دا به څنګه کوي د کاته راوړل. تاسو ملګرو ته ورته دا پنسل نشان یې موږ ته راکړه، نو په دې پنسل نشان باندې به کلیک کوو. صحیح څه اوکې وهو ملګرو. دغه ځای کې ستاسو ملګرو لږ پام وي چې هر موبایل د ځان ته قوانین لري. صحیح ده. ورته وګورئ ما ته یو دا بټنه او دا څنګه کې د بیک پرس کولو بټنه راکړی، دا دو باندې موږ دا بېرته زه غیر فعاله کولی شم. اوس دا اوکې کوم ملګرو. تاسو ورته وګورئ دا شاته بیک ځم، ورته وګورئ ملګرو دا بیک نه ځي. دا بله بټن پسې هم دا بټن هم څنګه کوي کار نه کوي. هم پسې کار کوم ملګرو، هم بټن هم څنګه کوي هېڅ کار نه کوي. خاص زه فیسبوک کې کار کولی شم، فیسبوک کې هر شی راړولی شم، خو پرته له فیسبوک څخه زه بل د موبایل هېڅ ځای ته نشم ورتلی. تاسې هم ملګرو وګرځئ، هم بټن ووایم، هر څه بټن ووایم، خو دا کار نه کوي. نو په دې طریقه موږ دا سیټینګ کولی شو. دا بېرته سیټینګ څنګه بېرته باید غیر فعاله کړو ملګرو. دا د هر موبایل ځان ته قانون ده. زما د موبایل دا قانون ستاسو شاید دا وي چې دا بټنه پرس کې شاید ستاسو جوړه شي. پرس کولو نه البته ټینګ نیولو باندې، یا هم بټن ټینګ ونیسي شاید ستاسو کار وکړي، یا هم د بیک پرس کولو بټنو باندې ستاسو شاید کار وکړي. خو زما د موبایل دا قانون دی چې باید د څنګ بټن او دا بله بټن چې ما کوم ته نښه کړه دا دواړه باید یو ځای ونیسو. دا دواړه یو ځای وایم. صحیح څه ملګرو دا موبایل څنګه چې خپله ګول کېږي. نو دا به تاسو ته خپل موبایل کوډ ورکوي. د خپل موبایل کوډ ملګرو ورکړو دا څنګه شو بېرته غیر فعاله شو. اوس کولی شو چې بېرته له فیسبوک څخه راوځو، هر شی بېرته پکې
خلاصولی شو. نو په همدې څخه ملګرو مطلب یوازې همدا اوس کله چې موږ یو چا ته خپل موبایل ورکړو یا هم یو ورور ته یا هم بل کوم ملګري ته نه غواړو چې یو شی خاص ورته وټاکو چې هغه شي کې دا کار وکړي بل شي کې دی کار ونه کړي. نو تاسو که دا سیټینګ په خپل موبایل کې وکړئ نو تاسو به ډېر بریالي اوسیږئ. نو ملګرو هیله ده چې ویډیو مو خوښي او شی مو ته زده کړي وي. تر بیا پورې چې داسې ښه خوندوره معلوماتي ویډیو تاسو ته مو د کومه په لوی او بښونکي خدای مو سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد او اباد اوسیږئ.